د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور بې بنسټه دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور رد کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په راپور کې راغلي چې بهرنۍ ډلې په افغانستان کې فعالیت لري چې دا ادعاوې بې بنسټه دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی نه یوازې دا چې دغه ډول راپورونه بې بنسټه بولي بلکې په کلکه یې ردوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نوي حکومت په راتګ سره هیڅ بهرني هیواد ته تر دې دمه خطر نه دی جوړ سوی. ټولو ته د امنیت ډاډ ورکوي او دلته هیڅ راز بهرنۍ ډله حضور نه لري. سرچینې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د مجهولو او نامعلومو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دي راپورونه نه جوړوي او د دغه ډول بې بنسټه ادعاو له خپرولو دې ډډه وکړي. د مالیې وزارت وایي د تورخم ګمرک د ډبرو سکرو د صادراتو پر مخ بندوي. د طالبانو د سرپرست حکومت مالیې وزارت وایي چې تر دې وروسته د تورخم ګمرک له لارې هغو موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د ډبرو سکاره پکې بار وي. وزارت ویلي چې دا پریکړه د تازه میوو د موسم په خاطر سوې ده. وزارت زیاته کړې چې په دې سره به د تازه میوو صادرات اسانه او د میوو د خرابېدو مخه به ونیول سي. د مالیې وزارت ټینګار کړی چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو موسم دی او دا صادرات تر ډیره د تورخم ګمرک له لارې ترسره کیږي. د دوی په وینا چې د دغو فصلي میوو د خرابېدو او له ترافیکي تراکم څخه د مخنیوي په موخه د تورخم ګمرک به د ډبرو د سکرو د صادراتو پر مخ بند وي. وزارت دا هم ویلي چې د ډبرو سکرو باروړونکي موټر دي وروسته له دې د پکتیا، پکتیکا او خوست ګمرکونو له لارې خپلو صادراتو ته دوام ورکړي. نړیوالې مرستې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام نن دوشنبه د 22 میلیونه امریکایي ډالرو نغدي مرستو بله کڅوړه کابل ته ورسېده. د افغانستان بانک وایي د اصولي او قانوني لارو هیواد ته د اسعارو د انتقال هرکلی کوي. یاد بانک د دغې مرستې د هرکلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې څخه په نورو برخو کې هم د مرستو او همکارۍ غوښتنه کړې ده. د افغانستان بانک ویلي د بانکي سکتور له لارې د بشرپاله مرستو ترسره کول په نړیوالو اصولو برابر دي، روڼتیا راولي او خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د نړیوالې ټولنې لخوا مرسته سوي ډالر د طالبانو په واک کې نه ورکول کیږي او د AIB په نوم خصوصي بانک کې ساتل کیږي. یا د پیسې وروسته د نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا پر اړمنو کورنیو ویشل کیږي. د معدنونو وزارت د پراخ فساد له ادعاو وروسته ملا هیبت الله د معدن وزارت مرستیالان ګوښه کړل. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اجل تر عنوان لاندې د دوی د معدن او پټرولیم وزارت د 4 نوو مرستیالانو د ګمارل کېدو خبر ورکړی. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ګمارنې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو ګمارنو کې شیخ ضیاء الرحمن د یاد سوي وزارت د پلان او پالیسۍ، مولوي حسام الدین صابري د مالیې او اداري، وحید الله حلیمي د تخنیکي او نور الله ستانکزی د جیولوجي سروې د معین په توګه ټاکل سوي دي. ذبیح الله مجاهد د دغو ګمارنو او مخکینیو چارواکو د ګوښه کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په وروستیو کې د طالبانو د معدن او پټرولیم وزارت چارواکي د معدنونو د خپلسري استخراج په برخه کې په پراخ فساد تورن سوي وو. ترکیه په کابل کې د یتیمانو لوی روزنتون جوړوي. د ترکیه د AHH بنسټ د اسیایي څانګې مشر عبدالله په کابل کې د یتیمانو د یوه لوی روزنتون د جوړولو د پلان خبر ورکړی. نوموړي د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي نور الله منیر سره د لیدنې پر مهال دا خبره کړې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د یاد سوي روزنتون ځمکه به دوی برابروي او پکې ساختماني چارې به د ترکیې یاد سوی بنسټ ترسره کړي. سرچینې په دې اړه له ډیرو جزئیاتو پرته ویلي چې د روزنتون د ودانۍ له جوړېدو سره به د روزنتون ودانۍ د طالبانو پوهنې وزارت ته په واک کې ورکړل سي.
د ترکیې د یاد سوي بنسټ استازي کابل ته د سفر پر مهال له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره هم لیدلي او په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې کړي دي. کندهار ولایت طالبان په کندهار کې د موسیقۍ د محفل جوړېدو له امله زومان شکنجه کوي. یو سیمه ییز طالب قمندان په ودونو کې د موسیقۍ د اورېدو په پلمه د کندهار ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې څو زومان شکنجه کړي. هشتې صبح ورځپاڼې ته د کندهار له شپږمې امنیتي حوزې سیمې څخه ځینو سرچینو ویلي چې د حاجي ګران په نامه د شپږمې امنیتي حوزې قمندان د شپې هغه زومان له کورونو راباسي چې په ودونو کې موسیقي غږول سوي وي. دغه سرچینې وایي چې حاجي ګران څو ورځې زومان په بند کې ساتي او شکنجه کوي یې. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له لوري د موسیقۍ پر اورېدو خلک ځورول کیږي. څو ورځې مخکې هم په ننګرهار کې طالبانو د موسیقۍ له اورېدو وروسته د واده پر موټر ډزې وکړې چې په پایله کې ناوې ووژل سوه. پښتونخوا په پښتونخوا کې ځینو افغان سندرغاړو په یو احتجاج کې د خپلو نیول سوو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو 4 افغان سندرغاړي په دې تور نیولي چې ګواکې هلته په ناقانونه توګه اوسېدل. ګڼ افغان سندرغاړي د کابل تر سقوط وروسته پېښور ته تللي وو او ډېری یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو تعقیب کړل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.